ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو، هیله من یم چې روغ به یې. درنو لیدونکو، په تېر لیکچر کې موږ او تاسو د ریکټینګل مارکې ټول په استفادې مواردو باندې پوه شولو. په ننني درس کې راځو د موف ټول باندې بحث کوو، مګر د هغه څخه مخکې له تاسو هیله کېږي چې تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ تر څو زموږ له درسونو څخه هغوی هم آګاه شي. درنو ملګرو، راځو موف ټول موږ او تاسو سره که چیرې د سلیکشن څخه استفاده وکړو. راشم زه یو سلیکشن استفاده وکړم، دغه برخه د مثال په ډول ما سلیکټ کړ. اوس راځم که چیرې موږ او تاسو په تېر مبحث کې که مو یاد وي د کاپي یا هم د زه یو بل صفحه خلاص کړم، اجازه راکړئ. مثلا موږ او تاسو د دې دپاره موږ دا باندې رایټ کلیک کوو یا هم د دغې ایډیټ برخې څخه د فایل برخې څخه په کاپي باندې به مو کلیک کوو او دغه برخه به مو کاپي کوو، یا د کنټرول په واسطه به مو دغه کار کوو. سیو ان کاپي، فقط کنټرول اجازه راکړئ چې زه د کنټرول سی او بیرته به راغلو دغلته په دغه صفحه کې به مو کنټرول وي وهه او دغه برخه به مو دغه کوو کاپي کوو. مګر په ننني مبحث کې زه کنټرول زیډ وهم بیرته شاتګ کوم. موږ او تاسو همدغه چاره په ډېره اسانۍ سره د موف ټولز په واسطه هم کولی شو. راځو موف انتخابوم او دې ته حرکت ورکوم، دې ته حرکت ورکوم او بالاخره راوړم دغلته یې ځای په ځای کوم. موږ او تاسو سره دغه برخه په دغه شکل سره استفادې موارد لري، او که چیرې موږ او تاسو وغواړو نور د استفادې موارد هم لري. مثلا زه یو لیر لرم دلته، دغه د لیرونو په انتخابولو کې هم له ما سره مرسته کوي. مثلا زه راشم که چیرې زه راشم دغه لیر مې انتخاب کړم، داسې هم کولی شم دغه لیر انتخاب کړم، خو د موف په واسطه هم موږ او تاسو کولی شو چې راوړو د موف نه په استفادې دغه ځای په ځای کړو یا هم قرار ورکړو. خو ځکه دا چې ده لاک ده ځکه کار نه کوي. که چیرې لاک نه یې وباسم تاسو وګورئ هم استفاده کېږي او ځای په ځای کېږي. بل د دې د استفادې د مواردو څخه د موف قدرمنو لیدونکو که چیرې تاسو راشئ دلته موږ او تاسو څو نور اپشنونه په دې کې لرو. د موف په اپشن کې چې یو موږ سره شو ټرانسفرم کنټرول ده او بل اوټو سلیکشن ده. که چیرې زه اوټو سلیکشن باندې زه یو لیر ولرم دلته تاسو اوس وګورئ، که چیرې اوټو سلیکشن ته لاړ شم او زه دغه فایل یو ماته که زه ډایرکټ دې لیر باندې کار وکړم، تاسو دلته توپیر ته یې وګورئ. که زه دې باندې کلیک وکړم تاسو وګورئ خپله دلته راځي. که چیرته بلته دلته راشم موږ ته انتقالېږي، هغه لیر بدلېږي رابدلېږي. خو بعضې وخت داسې نه کېږي، امکان نه وي. مثلا دغه اوټو سلیکشن که چیرې زه آف کړم، که چیرې زه هر څه کلیک وکړم دلته تاسو وګورئ لیر مې تغییر نه کوي. زه کلیک کوم لیر تغییر نه کوي ځکه اوټو سلیکشن دلته غیر فعال ده. اوس که چیرې بیرته فعال کړم تاسو وګورئ خپله دغه لیرونه بدلېږي رابدلېږي. موږ او ستاسو کاري ساحه. یو موضوع بل موضوع اجازه راکړئ چې زه یو بل تصویر هم خلاص کړم د اوپن څخه په استفادې. مثلا دغه تصویر خلاصوم. ما دغه تصویر خلاص کړ. راځم دغه د موف په واسطه دا انتقالوم بیرته دغلته راوړم. ما دا دغلته ځای په ځای کړ د کنټرول ټي څخه په استفادې. بیا په راتلونکي مباحثو کې دې باندې بحث کوو. دا زه لږ څه کوچنی کوم او بیرته موف په واسطه دا موف کوم مثلا دغسې کې او بیرته انټر وهم. که چیرې بعضې وخت موږ او تاسو وغواړو دغه برخه سلیکټ کړو، مګر زموږ او ستاسو لیر په بکګراونډ کې قرار ولري. مثلا زه راشم دا سلیکټ کړم، تاسو وګورئ دا ما انتخاب کړی ده، زموږ او ستاسو لیر په بکګراونډ کې ده. زه غواړم مثلا همدغه ټایر دغه ساحه چې ده دغه ټایر مثلا دغه ساحه زه انتقال کړم یو بل ځای ته. که چیرې زه دا موف په واسطه انتقال کړم تاسو وګورئ نه انتقالېږي. زموږ او ستاسو لاندنی جسم چې شی شو انتقال شو. نو د دې دپاره قدرمنو لیدونکو زه دا کنټرول زیډ کوم. زموږ او ستاسو هماغه لیر زموږ او ستاسو دغه لیر دغه ټایر لیر باید انتخاب وي. بیا لیرونو باندې انشاءالله بحث کوو. اوس د موف په مواردو کې بحث کوو. زه دغه انتخابوم او راځم تاسو وګورئ په خپله زموږ او ستاسو هغه د ټایر کوم اضافي برخه چې وه هغه انتقالېږي. بل موږ او ستاسو سره شو ټرانسفرم کنټرول ده. که چیرې زه دې باندې کلیک وکړم مثلا ماته انتخابوي هر لیر چې زه پرې کلیک وکړم، مثلا اوس دې لیر ته که چیرې زه لاړ شم دلته تاسو وګورئ ماته د دغه لیر ښکاره کوي. قفل انداز وباسم
مثلا زه دلته کلیک وکړم، هر ځای کې چې کلیک وکړم ماته هماغه لیر قفل شوی ده، هماغه لیر ښکاره کېږي. اوس وګورئ مثلا تاسو وګورئ دغلته اوس که چیرې راشم دلته بیا هم هماغه ځای قفل شوی ده، هېڅ تغییر پکې نه راځي. موف انتخابوم، مثلا زه دا موف کوم، که چیرې زه کلیک وکړم هماغه سطحه چې ده موږ او تاسو ته انتخاب شوی ده او هماغه ښکاره کېږي. نو قدرمنو لیدونکو دا موږ یو تاسو سره د موف ټول د استفادې موارد چې موږ تاسو څنګه کولی شو له ده نه استفاده وکړو. په آخره کې بیا هم له تاسو څخه هیله کېږي چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، له نورو ملګرو سره شریک کړئ. ښه وخت ولرئ، ښې چارې.